خلیق سے کمتر وکنه تاسو کورکړو خدا خو جوړ کمتر وي نو زما دا غړیال دی دا حزن پرېدم دا به زه نه پرېږدم دا به تاسو له درکوم ان شاء الله او دې باندې به دغه ټول فیملی چې کوم دا لیاقت خټک دلته ولاړ دی او پرویز خټک دلته ولاړ دی د دې سرونه الله را بغوي د کټاسري موټاسر چې دي او دا سرونه به په دې ماتوي ښه ماتوي به کنه راغورځوي به دا هډوکي به په دې ماتوي ښه دا ما دې دپاره پرېښودی دا ما داسې ویښتو پر کولو مې خو نه یې پر کوم دا به تاسو را بغوئ او غیرت به کوئ او پښتو به کوئ په عمران خان به یې کوئ او بله خبره دا ده تاسو خبرې کوئ ښه زه بس یو منټ خبرې دا خلیل صاحب خو ستاسو د کلي دی ستاسو ځان دی ستاسو جانې جګر دی زه پکې مېلمه یم نو خلیق صاحب له به موټونه ورکوئ فاختې له په سپین بیلټ پیپر دی نو چې خلیق صاحب لوټ ورکوي نو انشاءالله خلک څه وایي یو خټک نه بل خټک که نه نو خټک نه دا خلیق الرحمن خټک او نر خټک نو انشاءالله دې به تاسو پاس کوئ او دې به انشاءالله دې ځنه وزیر اعلی جوړېږي ښه انشاءالله دا یاد ساتئ دې به وزیر اعلی جوړېږي او بل زما اور چې دی هغه د عمران خان ګټه ده ستاسو ګټه ده ستاسو د قوم ګټه ستاسو د بچو ګټه ده نو دغه ووټ به ما د عمران خان په خاطر راکوي دا به عمران خان له ورکوي دا عمران خان ورکړه زه نه یم ولاړه دا عمران خان ووټ دی او تاسو به ما له د خلیق صاحب نه لږ غوندې زیات راکوئ ځکه چې دا د عمران خان ووټ دی راکوئ به که نه او بسم الله الرحمن الرحیم وایي شابه تاسو مو لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ به عمران خان نه پرېږدو ټول وایي که نه ټول خو نه وایي تاسو ړمې نه خفه شو نه وایي نه به یې پرېږدو تر اخره پورې به ورسره ولاړ یو د الله پاک په ذات مو دې قسم وي عمران خان سره به کلک ولاړ یو په یو حالت کې به هم نه پرېږدو د جیل نه به یې راباسو وزیر اعظم به جوړو او بیا به انشاءالله د خوشحالیانې راولو د صحت کارې به جوړو ټول زنده‌باد لاسونه اوچت کوي دا حلف اوچت کوي زنده‌باد زنده‌باد ستاسو پلار نیکه او ټول خټک نامه زنده‌باد